یو لرګی پروت و، ما دا لرګی ور واخیستی، مضبوط ته مې زخمي کړی جن راووت. زه له ملګرو څخه ورک سوم چې ما د مذاق وبلله، ګپ مې وویله چې زما دا راسته لاس خو دا دی روغ دی، لیکن دا شل دی پر دې باندې یو وخت تلوار ولګېد. دوی ما ته د دې سړي مشوره راکوئ چې هغه ته د خپلې ښځې حقوق نه دي معلوم، زما کور خرڅ کړه، لیکن و دغه سړي ته دا پیسې ورکړه. یو سړی و هغه په چپه لاس خوراک کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې دی چې د شام په دوره ولاړی، نو د شام په ښار کې چې ګرځېدی، له یو ګرجې څخه یو سپین ږیری سړی راووت. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یو تحریر یو خط ورښکاره کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل چې دغه مال دا نه زما دی نه زما د پلار دی، زه به پر دې باندې مشوره کوم، که د مشورې والا اجازت راکړي، د مسلمانانو ما ته اجازت راکړي، بیا به درکم، او که چیرې مسلمانانو ما ته دا مشوره نه کړه، بیا به زه تا ته له جیبه درکوم. له ده سره خپل عمله ورسره وه، خپل سټاپ ورسره و. د شام له دورې څخه چې فارغه سو، نو د ملګرو ورته وویل چې حضرت هغه سپین ږیري چې خط درکړي، او په خط چې تا ووایي، نو تا وویل چې دا نه د عمر دی نه د عمر د پلار دی د دې اختیار، بلکې دا د مسلمانانو اختیار دی. زه به مشوره راغواړم، که ما ته اجازت راکړي بیا در کوم، که نه زه له جیبه در کوم. دا څه کیسه و؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې زه کله کافر وم، ما ایمان نو راوړی، زه له مکې څخه په یو قافله کې د تجارت دپاره دلته شام له راغلی وم. په شام کې موږ د تجارت دپاره راغلي وو، زه مسلمان وم نه، نو موږ دلته خرید وکړي، زه له ملګرو څخه ورک سولم. چې ورک سولم، زه په ملګرو پسې ګرځېدم، پوښتنه رښتنه چې زما ملګري وو، موږ دی له عربو څخه راغلي یو. اخري اطلاع راته وسوه چې زه چې ګرځېدم، نو پر ما باندې یو پادري پېښ سو. هغه پادري زه خپلې ګرجې لره بوتلم، چې بوتلم نو یې ما ته جارو په لاس راکړ چې دا ګرجه به ښه صفا کې، او دی به وکې دیوالونه به صفا کې، ها به وکې ها به وکې. دروازه یې پسې راتعلق. ډېر په خشم سولم چې دې سړي قید هم کړم، اکرام یې هم نه کوي، زما میلمستیا یې هم نه کوه. اراده یې د دې ده چې له ما زمری جوړوي. جارو یې په لاس راکړي، دی ولاړی ووتی. مازدیګر خواته چې راغلی، دروازه یې خلاصه کړي، یو لرګی پروت و، ما دا لرګی ور واخیستی، دا پادري مې ووهی، مضبوط ته مې زخمي کړي جن راووت. را روان سوم، راتلم چې د شام د ښار اخري حصې لره رالم، بل یو پادري پر راپېښ سو. هغه پادري زما پوښتنه وکړه چې زه دی پردیس یم، ما سره دی ملګري وو، موږ غټه قافله ولو، بس ستا ملګري له ما څخه ورک دي، ما ته لاره هم نه رامعلومېږي. دې دویم پادري زه بوتلم، ما ته یې ډېر ښه ډوډۍ راکړه، زما یې ډېر ښه عزت وکړي، ول زه تا ته اکرام در کوم، ډوډۍ هم در کوم، سواري هم در کوم، لاره هم در ښیم. دا اگر د اکرام یې وکړئ چې زه پر اوښ باندې کښېنستم، چې روانېدم، د یو کاغذ په لاس راغی. ول ته پر دې کاغذ دا ولیکه چې هر وخت ستا خلافت او حکومت رالی، دا ګرجه به بیا ما ته رالاټ کوې، ما ته بې راکوې. زه حیران سوم چې ای څه وایي. ول ما ته له کومې خوا شروع یې؟ وایي ده راته ویل چې زه د تورات عالم یم. په تورات کې د شام دوره چې کوي، د هغه د آخري نبي خلیفه ثاني یې کوي، او خلیفه ثاني چې کومې علامې په تورات کې بیان سوي دي، هغه ګردې په تا کې موجودې دي. لہذا زما بصیرت او زما پوه ما ته دا وایي چې ته به خلیفه جوړېږي او شام به ستا په قیادت کې پته کېږي. نو هر وخت چې تا شام پته کړي، دغه ګرجه به ما ته رالاټ کړې.
نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د مذاق وبلله ګپ مې وویله چې زه یم کافر او زه د محمد ډېر سخت دشمن یم او زه به د ده جانشین جوړېږم، لیکن د خدای شانو دغه رقم وسو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او مسلمان سو او بیا خلیفه ثانی سو. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وفرمایل چې دا هغه پادري دی او هغه خط یې ما ته راښکاره کړي، واقعي دا خط زما و، حالت کې د کفر ما واده ته ورکړی و. زه مجبوره یم له دې خطه څخه هم چې دا خط زما تحریر دی او ما له ده سره واده او دلته له ایمانه څخه هم مجبوره یم ځکه چې دا خلافت او دغه شیان دا خو اوس له ما سره امانت دی. نو زه به له خطه څخه هم مجبوره یم او له دې امانته څخه هم مجبوره یم. نو ما واده ته دا وویل چې دا اوس نه زما دی او نه زما د پلار دی. زه به د مسلمانانو مشوره راغواړم، له هغو زه به اجازت اخلم چې ما له دا سړي سره واده کړی. نو که هغو اجازت راکړي نو بیا به یې درکوم، او که نه کوي را بیا زه له جیبه درکوم. ده چې مشوره راوغوښتله، مشوره کې هغو دا مشوره ورکړه چې موږ یې نه ورکو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه ګرجا په خپلو ذاتي پیسو رانیوله و هغه پادري ته یې ورکړله او بیا دا پیسې په بیت المال کې جمع کړه. دې ته ویل کېږي دیانت. ایمان له موږ څخه د داسې دیانت تقاضا کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ورځ د قبا د محلې د خلکو دعوت وکړي و هغو ته یې وویل چې الله پاک ستاسې صفت په قرآن کریم کې کړی دی، فیه رجال یحبون ان یتطهروا. دا د قبا والا په باره کې دا آیات نازل سوی دی چې په دې کې داسې خلک دي چې طهارت یې ډېر خوښ دی. نو دا د قبا خلک چې راغلل، قبا مسجد دی په مدینه منوره کې محله ده، دا چې پر سترخوان باندې کښېنستل نو په دا کې یو سړی و هغه په چپه لاس خوراک کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورالی چې ته ولې خوراک په چپه لاس کوې؟ دې سړي ورته وویل چې حضرت زما دا راسته لاس خو دا دی روغ دی، لیکن دا شل دی پر دې باندې یو وخت تلوار ولګېدی، دا لاس کار وس نه کوي، نو ځکه زه په دا چپه لاس ډوډۍ خورم. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ویل چې ته اودس څنګه کوې، کپړې څنګه اغوندې، پر یو آس و پر یو اوښ باندې څنګه سپرېږې؟ نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه ځای باندې 12,000 درهمه د ده دپاره د میاشتې وظیفه مقرره کړه. 12,000 او یو آس یې ورکړي او یو یې مرۍ ور پابنده کړي و مرۍ ته یې وویل چې دی به پر آس کښېنی، که د ده د اودس ضرورت و د اودس هغه ضرورت یې ورپوره کوه، چې دی له آسه څنګه شیوه کېږي هغه رقم یې شیوه کوه. بیا یې عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته ویل ول عبدالله زما د خلافت څو عمر کېږي؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ورته ویل حضرت ستا د خلافت نن 4 میاشتې پوره سوې. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن مسعود ته ویل چې د دغه 4 میاشتې تېرې سوو هم 12,000 وظیفه واده ته ورکړه. څو جوړېږي؟ 48,000 زما خیال جوړېږي چې د میاشتې 12,000 شي، 48,000 درهمه نور ورکړه. که چیرې الله پاک د قیامت په ورځ له ما څخه پوښتنه وکړه چې ستا په خلافت کې یو معذوره سړی و او ته خلیفه ولې، ستا دا ذمهواري وه چې د معذورو او د مجبورو ضرورت به ورپوره کوې، زه به الله پاک ته څه جواب ورکوم؟ لہذا د تیرو 4 میاشتو هغه وظیفه هم واده ته ورکړه چې 48,000 درهمه جن جوړېده. او که چیرې په بیت المال کې پیسې نه یي، زما کور خرڅ کړه لیکن و دغه سړي ته دا پیسې ورکړه. دې ته ویل کېږي دیانت، احساس ذمهداري چې زما څه ذمهداري ده.
پر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله قاتلانه حمله وسوه دی شدید زخمی سو نو څو ورځې خو لا دی ژوندی و نو ځینې خلک ورانو و حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل حضرت ته ستا په زندګي کې یو خلیفه وټاکه خپل جانشین وټاکه او ورویې شوی چې عبدالله ابن عمر د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زوی و ول دا خپل جانشین او خلیفه وټاکه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې زه یو دی سړی خلیفه وټاکم چې هغه ته د خپلې ښځې حقوق نه معلومیږي هغه ته د خپلې ښځې د حقوقو مسلې نه دي معلومې د دې علما کرام لیکي چې عبدالله ابن عمر یو وخت کې خپلې ښځې ته په حالت کې د حیض یعنی ماهانه بیماري کې طلاق ورکړي دته دا مسله نه وه معلومه او په شریعت کې و ښځه ته طلاق په ماهانه بیماري کې ورکول دا نه دی جایز یو سړی چې ښځه ته طلاق ورکوي په حالت کې د پاکۍ به ورکوي چې دا په ماهانه بیماري کې نه وي نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ خپله ښځه ته طلاق ورکړی و په حالت کې د حیض په حالت کې د ماهانه بیماري په دې چې نبی علیه الصلاة وسلام خبر سو نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې ته بیرته و دا ښځه ته رجوع وکړه دا طلاق ختم کړه او چې بیا کله دا پاکه شي بیا که تا زړه غوښته بیا طلاق ورکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل ما ته د دې سړي مشوره راکوئ چې هغه ته د خپلې ښځې حقوق نه دي معلوم دا زه د مسلمانانو خلیفه وټاکم څونه دیانت دی دا نو یو جواب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا ورکړي او دویم جواب حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ و دې خلکو ته وویل چې دا خلافت یو ډېر دروند بار دا ډېر لوی امانت دی بس د خطاب په اولاد کې بس دغه یو سړی کافي دی خپل ځان یې ښوي چې هغه دا بار واخیستی زه دا نه غواړم چې دغه خلافت دغه دروند بار د خطاب په کورنۍ کې پر بل چا باندې دا بوج ولویږي لہذا اسلام و موږ ته د دیانت درس راکوي د دیانت د زندگی درس راکوي او که چیرې موږ په خپله زندگی کې دیانت خپل کړو د دیانت زندگی تیروو زموږ د دنیا تمام مشکلات به حل شي او نن چې موږ له کومو مشکلاتو سره مخامخ یو زموږ په زندگی کې دیانت نسته د امانت پاسداري نسته الله پاک دې په موږ کې د دیانت او د امانت هغه وفاداري پیدا کړي